نو دا دوی سی چې کوم دی کوم چې موږ ته کار اسانه یو پرتای سه به پرتای سه کوم ته هوریزونټل کمپوننت وای او یو به ولاړی سه کوم ته موږ ورټیکل کمپوننت وایو په انګریزي کې. نو د دې د کار کولو لپاره یا د دې د استعمال لپاره بیا موږ د شی وکړو چې موږ وایو چې هر دوه اړخیزه وکتور، دوه اړخیزه وکتور مطلب دا هغه وکتور چې کوم دوه حصې موږ جوړو، پرتا او ولاړه، نه د دوه اړخیزه یا 2 ډایمنشنل وکتورز. نو موږ چونکې دا پرته حصه به بیا راکاږو او دا به کله ښي لاسته او کله ګس لاسته وي، د دې لپاره موږ یو کرښه راکاږو او موږ دې ته وایو ایکس اکسس، یعنی هر وکتور چې هغه پروت دی بیهي یا ښي لاسته دی یا ګس لاسته دی، نو هغه د دې ایکس کرښې سره پیرلل دی. هر وکتور هغه چې هغه ولاړ دی بیهي، نو هغه د وای اکسس سره پیرلل دی. دا دوه کرښې چې په کوم ځای کې یو بل کراس کوي، دې ځای ته موږ وایو اوریجن په انګریزي کې، او دا موږ دا 0 دی، دا د ایکس هم 0 دی، د وای هم 0 دی. ښي لاسته دی نه ایکس پازیټیو دی، ګس لاسته ایکس نیګیټیو دی، د دې پوینټ او نه په بره باندې وای پازیټیو دی، په لاندې باندې وای نیګیټیو دی، او هغه دغسې نورې. اوس چې موږ یو کوم دغه وکتور به دوباره راکاږو کوم چې موږ راښکلی وو A، نو A موږ د اوریجن نه راښکلی شو، او که د اوریجن نه نه هر ځای کې راښکلی شو، دا A وکتور دی. د ده دوه حصې موږ راکاږو، د دوو وکتورو نه جوړ دی. AX چې د X په اړخ کې دی، او یو بل وکتور نه جوړ دی AY چې بیخي د وای په اړخ کې دی. نو که دې تاسو وګورئ د یو وکتور په دوه اړخیزه میدان کې یا 2 ډایمنشنل پلین کې د دوی سی، یو بیخي پرته د ایکس په ډایرکشن کې، یو چې کوم دی نو بیخي ولاړی د وای په ډایرکشن کې. نو د دې مطلب دا شو چې دا پرته حصه به خامخا د ایکس په ډایرکشن کې هر وخت دی. نو د دې لپاره اسانتیا موږ نورم پیدا کولی شو. موږ وایو چې هر پروت وکتور چې کوم دی، هر وکتور چې هغه د ایکس په ډایرکشن کې دی، هغه موږ د وړو وړو وکتورونه جوړولی شو، داسې وکتورونه چې د هغې شمیره د یو برابر وي، یعنې یونټ وکتورز. د دې لپاره موږ وایو چې دا AX د مثال به راواخلو، د مثال نه مې دا که AX د میګنیچیود د وکتور نه بغیر که ستاسو خیال دا نه هم وکړه، د دې مطلب دا چې دا د AX میګنیچیود دی، که دا د 3 برابر وي، 3 لکه 3 نیوټن اف فورس. د دې مطلب دا چې دا X وکتور چې کوم دی، دا که مونږه دا مونږ د 3 وکتورونو جوړولی شو. زه به دلته دا وکتور په یو بدل رنګ کې راکاږم، کلر وایلټ کلر کې به راکاږم. یو دا شو، یا دا بل وکتور شو، یا دا بل وکتور شو. دا 3 وکتور چې یو بل سره زه جمع کوم، دا هر یو شمیره یو ده. I دا وکتور AX به زه دلته بیا راکاږم چې دا خبره نورم پاکه شي. دا وکتور ما راښکلی په دې رنګ کې، دا AX دی. تاسو ته ما وویل چې وکتور تاسو هر ځای کې راښکلی شئ، ضروري نه تر څو پورې چې د هغه ډایرکشن تاسو نه بدلوئ او د هغه شمیره اوږدوالی نه بدلوئ، نو وکتور تاسو هر ځای کې راښکلی شئ. زه دا وایم چې دا وکتور د 3 وکتورونه جوړ دی، په زیړ رنګ کې به راغلی. د ده ټول مقدار د ده ټوله شمیره 3 ده، یعنې د دې وکتور اوږدوالی 3 دی. د دې مطلب دا شو چې زه 3 وکتور راکاږم، دا یو وکتور شو،
د سوکې نه یو بل ویکټر شروع کوم د هغه لکۍ د په سوکه پرته او په دې ډایرکشن کې او دا یو بل شو او دا درې واړه یو عمره ویکټر دي نو that is IUM نو دا AX چې کوم دی څنګه چې موږ ویکټر جمع کولې دا د دریو ویکټرو نه جوړ دی I نو I درې ځله جمع شو نو دا 3I شو د دې مطلب دا شو چې هر ویکټر شمیره یو ده نو داسې ویکټر ته یونټ ویکټر وایي د دې په وجه باندې چې د نورو ویکټرونو د موږ توپیر وکړو یا بدل ښکاره کړو ما چې دا I ویکټر ولیکو نو په دې باندې مې غشی ونه کړو بلکې دا ټوپۍ غونته مې ور په سر کړه نو I یو یونټ ویکټر موږ ته ښایي یو داسې ویکټر دی چې د هغه شمیره ده یو برابر ده او دی همیشه د ایکس په ډایرکشن کې نو د I میګنیچیوډ چې کوم دی دا دوه کرښې به ورته وکړو دا د یو برابر دی شمیره همیشه یوي نو ځکه خو چې زه AX چې د هغه شمیره درې ده نو چې درې I جمع کم نو AX تی جوړ شي اوس که څلور I مې جمع کړو نو یو داسې ویکټر به جوړ شي چې د هغه شمیره به یا میګنیچیوډ به 4 وي دغسې په وای ډایرکشن کې موږ وړې وړې ویکټرې جوړولی شو مثال په توګه که AY چې کوم دی د شمیره څلور ده څنګه چې موږ مخکې اخیستې وه نو زه څلور ویکټرې په دې ډایرکشن کې راښکلی شم د هر یو شمیره یو ده نو یو دوه ټول یو عمر درې څلور او دغه نه ما سره AY جوړ شي او دې ویکټر ته موږ J وایو یونټ ویکټر J شمیره یو ده او دا J چې کوم دی دا همیشه د Y په ډایرکشن کې دی نیغ ولاړ ورټیکل ډایرکشن کې د دې مطلب دا شو چې په دوه اړخیزه میدان کې کوم کې چې موږ سره X او Y دا بیا راکوو X د ما نه کرښې نیغې نه دي دلته خو تاسو چې وګڼئ XP چې کوم دی نو پروت دی د ښي نه د ګس نه ښي لاس ته او Y چې کوم دی نو د بره نه په ښکته ولاړ نو موږ وایو د هر ویکټر A او ضروري نه چې دا موږ د اوریجن نه راکاږو د هر ویکټر A موږ دوه کمپوننټس یا دوه حصې جوړولی شو داسې چې یو حصه به بیخي د X په ډایرکشن کې او بله حصه به بیخي د Y په ډایرکشن کې او دغه د X په ډایرکشن کې حصې ته موږ AX وایو او د Y په ډایرکشن کې دغه حصې ته موږ AY وایو او AX موږ وپېژندو چې دا د X د شمیرې برابري او د یو یونټ ویکټر I چې د X په ډایرکشن AY چې کوم دی دا د AY د شمیرې برابري او یو J یونټ ویکټر چې نو بیا که ستاسو خیالي یا به تاسو لیدلي او یا بیا په لومبي ځل وینئ چې یو ویکټر موږ په دوه اړخیزه میدان کې لیکو A مثال په توګه نو موږ وایي د یو کمپوننټ دی چې د X په ډایرکشن کې دی او شمیرې AX ده او د یو کمپوننټ دی چې په Y ډایرکشن کې دی او شمیرې AY ده د مثال کوم مثال چې موږ مخکې په هغې کې زموږ سره AX 3 او AY چې کوم دی هغه 4 څلور نو دی I او J کمپوننټ موږ ته I J کمپوننټس کله وایو کله ورته X او Y کمپوننټس وایو کله ورته هاریزونټل ورټیکل کمپوننټ وایو پښتو کې به موږ ته پروت او ولاړ حصې وایو نو دا یو قدم مخکې پسې موږ لاړو او چې کومه خبرې موږ مخکې زده کړې هغه موږ نورې پیاوړې کړې هغې له هم ټولز وکته هغې له هم طریقه وکته چې څنګه به ریپرزنټ کوو